سلامونه دوستانو، الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. شاته خو تاسو ماشاءالله منظره وینئ او دلته چې دا هنداره درته ښکاري داسې نه چې زه یوازې ولاړ یم فقط ځان درته منعکس وښیم. صحیح ده. دغسې دا داخل ته کوټه ده، تاسو وینئ. راشئ. الحمدلله قمر بنسټ دغه هم کور د یتیمانو لپاره جوړ کړی دی. نو دغه د اوسېدلو کوټه ده. څه وینئ لله الحمد تازه جوړه شوې ده. ځوان خو پکې ناست هم دی او الحمدلله ښایسته ویلي ده، ډېر خوندوره ویلي ده. دغه یو کوټه او یو دانه تشناب ورسره یو اشپزخانه د یتیمانو ته هم لله الحمد الله په مرسته باندې او ستاسو په همکارۍ باندې جوړ شو. د دې وینئ تاسو دا ښه ښایسته غټ تشناب ورته جوړ شوی ښکاري ته او تاسو دلته وینئ 152 نمبر کور د قمر بنسټ لخوا. دې خوا ته اشپزخانه ده، د اشپزخانه به هم در باندې وګورم. راشه. نو تر اوسه پورې کډه انتقال کړې ده، اوس دا بعضې شیان راوړي. نو الحمدلله دغه منډو ترلو هغه د همیش لپاره غږ پورته کړو، د هغې برکت دی چې لله الحمد افغانستان ګوټ ګوټ کې اطرافو ته ښارونو ته چې کوم ځای کې یتیمان وي خواره زاري د هغې سرپناه نه وي انشاءالله داسې کورونه به ورته جوړو. دغه ستاسو مرستې دي چې موږ همیش وایو چې دغه لینک کې ځانونه ثبت کړئ. ستاسو د حساب نه به قمر حساب ته هره میاشت راځي، د میاشتې په اخر کې به بېرته تاسو ته حساب هم درکول کېږي یا ریپورټ به هم درکول کېږي. لله الحمد دغه فقط دغه لپاره موږ وایو. یا دې ته ورته کارونه صحي اوبه څاګانې همدارنګه مساجد جوړول، همدارنګه مکاتب جوړول، ښوونځی جوړول. نو دا هغه شیان دي چې قمر بنسټ لله الحمد په دې وطن یا د هېوادوالو لپاره کوي. اوس هم سر وخت دی غواړئ دغه پاتې چې کوم کارونه دي یا د تعداد زیات کړو په دغه لینک کې ځان ثبت کړئ. انشاءالله یو ځای به د وطن او د هېوادوالو ته یو څه کوو. سمه ده که نه؟ ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره او ښه وخت درته غواړم. په الله مو سپارم.